ټولو نه اول خو زه د خپلو ملګرو ته او دا چې کوم ملګرو ما ته کومه دا ذمهواري را په غاړه کړه زه وایم چې دی یو ځل بیا په دې باندې نظرثاني وکړي زه دومره لکه د دې قابل نه یم او دا دومره موده چې تاسو ما له پنډ را په سر کوئ زه هسې به هم کار کوم هسې هم تاسو ما له یو ټلیفون کوئ زه به راځم خو په دې لکه نظرثاني وکړئ که نه تر ابده پورې چې تاسو ما له د پنډ را په سر که دا به زه وړم څنګه لکه زه ما ته ځان د دې قابل نه ښکاري که نه موږ سره نور هم ډېر قابل خلک شته لکه ایاز بھائی دی او نو تاسو په دې لږ نظرثاني وکړئ که نه بله خبره دا ده چې کرم ستار صاحب خو ډېر قابل سړی هم دی او ډېر ښه تجویزونه هم پېښ کړی او دا پکار هم دا چې دي ځکه چې ډېر شاعرانو موږ دا مخونه بیا وینو دا خبره دا مخونه موږ روزانه وینو لکه دې کې نوي کسان به راشي چې موږ داسې کوو اجلاسونه یو خبره دغه د خاکسار صاحب نو خاکسار صاحب بالکل دغه مطالبه جایز هم ده او دې ته ناجایز هم نشي ویلی ځکه خو لکه دا خبره په هغې ځان پوهول پکار چې ثقافت صرف ډولکې غږول نه دي ګورې دا خبره زمونږ صحیح ده او ته زمونږ ورور یې مونږ څوک هم د اسلام خلاف داسې یو حرکت به نه کوي او مونږ ټول مسلمانان یو وروڼه یو او داسې یو خبره مونږ ته نه دي کول پکار چې د بل دل ازاري پرې وشي ځکه چې مونږ ته اوس یو داسې کردار پکار چې مونږ راغونډ شو مونږ ټول پښتانه او د پښتو دپاره به کار کوو او بس دا یو مقصد دی زموږ که نه نو زه ډېرې خبرې نه کوم غواړم بل دغه چې کوم اجلاس چې کوم آداب دي نو په هغې باندې عمل کول پکار دي اوس یو سړی خبره کوي بل ته نه دي پکار چې هغه وټوکي پرېږده هغه پرېږده خپلې رایې ته چې هغه کوي مګر څه ویل غواړي بھائی بیا ورته خیر دی جواب ورکړه پوهېږه په طریقې سره نو د دې دا مطلب نه ټوکۍ یې مه که نه هر سړي ته دا حق حاصل دی ډېره مننه الله باندې ګران شي الله دې موږ کامیاب